د کونړ ولایت چاپېریال ساتنې ادارې مسوولین وایي دا مرغه چې ګمان کیږي افریقایي دی او له اوږدې مسافرۍ وروسته هېواد ته راستون شوی د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د غیر قانوني لیږد له ګواښه ژغورل شوی. دغه مرغه چې تاسو وینئ دغه مرغه د څوکۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند په غاړه باندې چا نیولی او دغه نه دا وزر یې بېرحمانه قطع کړی وي. مونږ چې خبر شو ورغلو هغه وخت چې هم لاسته کړو رالو او دغه مرغه هم ترې راوستو. نو اوس هم د ادارې سره تماس کړی دی. اداره وایي چې لکه د افغانستان اسلامي امارت ملي اداره چې کومه ده چاپېریال ساتنې نو هغې غوښتل چې دا موږ دلته د پرورش کوو او بیا ذات بې خوشي کوو. د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې د دې ولایت په بیلابېلو سیمو کې د چاپېریال ساتنې ادارې او امنیتي ځواکونو له لوري د ډول ډول وحشي ژوو والوتونکو د قاچاق او له منځه تللو مخه نیول شوې. مسؤلین زیاتوي د دوی عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې خلک د وحشي ژوو ښکار ته نه ووایي. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې ځنګلونه څه ارزښت لري او وحشي حیوانات څه ارزښت لري. نو الحمدلله ټول په دې پوه شوي دي او کاملا زموږ سره ټول خلک ټول رضاکاران او د ولسوال صاحبان زموږ سره همکاره دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې وحشي حیوانات ښکار کړي او یا ځنګلونو قطع رامنځته کړي. د امنیت په ټینګښت سره او همدارنګه د اسلامي امارت په راتګ سره زیات شمېر وحشي ژوي چې هم د خلکو د ویناو مطابق همدارنګه هغه څه چې موږ خپله لیدلي دي په خپلو سیمو کې موږ لیدلي دي په سلګونو وحشي ژوي الوتونکي مرغان همدارنګه دغه د نادر وحشي ژوي چې هغوی په ټوله نړۍ کې حتی د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي هغوی بېرته راګرځېدلي دي. د مسؤلینو په وینا تیرو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو بېرحمانه بمباریو او جګړو د کونړ له ځنګلونو ډیر شمېر الوتونکي مهاجر او ګڼ نور وحشي ژوي له منځه یوړل چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته لسګونه ډوله وحشي ژوي او الوتونکي بیرته خپلو ځالو ته راګرځېدلي.